دغه مراسم چې د خلکو له پراخ ګډون سره مل وو په مزار شریف ښار کې په ولولناکه فضا کې ترسره شول. ګډونوالو د جهاد او خپلواکۍ د ارزښتونو د ملاتړ شعارونه ورکړل او د اسد 40مې د اسلامي نظام د بریا او بقا نښه وبلله. د خلکو ترڅنګ د اسلامي امارت سیمه ییزو چارواکو هم په دې مراسمو کې ګډون کړی و او په دوامداره امن او ثبات یې ټینګار وکړ او دا ورځ د افغانستان د معاصر تاریخ یوه ستره او نه هیریدونکې ورځ وبلله. یو شمېر د مزار شریف اوسیدونکو د اسلامي نظام له حاکمیت او ملي یووالي څخه خوښي وښوده او په 4 کلونو کې د ډیرو لاسته راوړنو ستاینه وکړه. د اسلامي نظام تر چتر لاندې ژوند کو الحمدلله او دا ورځ ټولو هیوادوالو ته تبریک وي. نو الحمدلله خلق راټول شوي دي بس اسلامی نظام د امنیت ده. اینجا در پوهنتون هستیم. از اینجا امروز جشن استقلال بود، خواستیم که دیگه شرکت بکنیم. جشن استقلال برای تمام ملت رنجیده مظلوم افغانستان تبریک و مبارکباد میگویم. همدارنګه یو شمېر مزار ښاریان وایي د اسد 40مه زموږ لپاره یوه نه هیریدونکې ورځ ده. موږ نن د دې لپاره راوتلي یو چې د دې بریا نمانځنه وکړو او خپل وفاداري د اسلام او وطن سره وښیو. مجاهدین افغانستان با تلاش و کوشششان توانستند که اشغالگران را ناتو و امریکا و همپیمانان اینها را از خاک افغانستان بیرون کنند و توانستند که یک آزادی و استقلال را به مردم رنجیده چند دهه که رنج دیده بودند به ارمغان بیاورند. استقلال جشن د لومړي ځل لپاره دا 4مه کلیزه ده چې په افغانستان کې لمانځل کیږي. د افغانستان ټول مظلوم ملت ته تبریک ده د استقلال ورځ او الله تعالی دې وکړي چې همدغسې دایم او قایم دغه اسلامي نظام لاندې موږ او تاسو ژوند وکړو. د یادونې وړ ده چې دغه مراسم له دیني او کلتوري پروګرامونو سره مل وو او د خلکو ترمنځ د ملي یووالي فضا نوره هم پیاوړې کړې وه.